چې ليله القدر یو ډیره عظیمه او د برکت شپه ده. اوس د شپې ته شب قدر یا ليله القدر ولي وایي؟ د دې وجه تسمیه ده چې د قدر معنا ده عظمت او شرافت، چونکه دا شپه د عزت او شرافت والا ده، نو ځکه ورته ليله القدر د قدر شپه وایي. یا دا چې په دې شپه کې نیک اعمال د الله تعالی په نيز باندې ډیر د قدر او غټ ثواب والا وي، نو ځکه ورته ليله القدر وایي. د قدر بل معنا تقدیر او حکم هم ده. د دې معنا په اعتبار سره د شپې ته ليله القدر ځکه وایي چې د ټولو مخلوقاتو د پاره په ازلی تقدیر کې چې څه د مخکې څخه لیکل شوی وي او هغه د راتلونکي رمضان پورې واقع کېدونکي وي، نو په دغه شپه باندې دا هغه فرشتو ته حواله کول کیږي کومې چې د کائناتو د کارونو په انتظام باندې ټاکل شوی دي. تر دې پورې چې چاته په دې کال کې حج نصیب کیږي هغه هم په دې کې لیکل کیږي. په دې کې د هر انسان عمر، مرګ، رزق او نور را پیښېدونکي کارونه مقرره فرشتو ته تیار لیکل شوي ورکول کیږي، او کوم فرشتو ته چې دا کارونه سپارل کیږي نو د حضرت ابن عباس رضی الله عنهما د قول موافق دا 4 فرشتي دي: حضرت اسرافیل علیه السلام، حضرت میکائیل علیه السلام، حضرت اسرائیل علیه السلام، حضرت جبرائیل علیه السلام. و دا 4 فرشتو ته حواله کیږي. همدارس د دې 2 قولونو په منځ کې تطبیق به داس کوي. اگر چې بعض علما وایي چې د ټولو مخلوقاتو د تقدیر فیصله په 15 د شعبان شب برات کې لیکل شوی، نو اوس په دې 2 قولونو کې تطبیق داس کیږي چې اجمالی تقدیر په 15 د شعبان یا شب برات کې لیکل کیږي، بیا د دې پوره تفصیل په ليله القدر کې لیکل کیږي او مقرره فرشتو ته حواله کول کیږي. د دې خبرې تایید د حضرت ابن عباس رضی الله عنهما د قول څخه هم کیږي. دی فرمایي بشک الله تعالی د ټول کال د تقدیری شیانو فیصله په 15 د شعبان برات باندې کوي، بیا د فیصله په ليله القدر کې متعلقه فرشتو ته حواله کوي. د تقدیر اصل لیکل په ازل کې سوي وي. ګوري د تقدیر اصل لیکل په ازل کې د ځمکې او اسمان د پیدایښت څخه مخکې سوي دی. په ليله القدر کې د تقديري شانو د فیصلو مطلب دا دی چې په دې کال کې د تقدیر کم کارونه واقع کېدونکي دي هغه د لوح محفوظ څخه په نقل کولو سره مقرره فرشتو ته حواله کول کیږي. همدارس ګوري د رمضان المبارک په اخري 10 یعنی اخري 10 ورځو کې ليله القدر او اعتکاف 2 اهم عبادتونه دي، نو ځکه په دې کې ډېر عبادت کول پکار دي، بالخصوص د رمضان پر 20مه شپه. اوس که موږ د نبی علیه السلام د صحابه کرامو او نور اسلاف او احوال وګورو نو سړی به حیران پاتې شي چې دوی به د ډېرو مشقتونو او جهادونو باوجود بیا هم د شپې اکثره حصہ په عبادت کې تیروله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باوجود د دې څخه چې د ګناهونو څخه معصوم او منزه او پاک او بیا به هم دومره ډېر عبادت کوي چې په مبارک به د ډېر المنځونو کولو په وجه وپړسېدل. او حضرت عمر رضی الله عنه به د رمضان کې د ماخوستن مانځه څخه پس کور ته تشریف ویوړي او تر سهار پورې به په مانځه کې شپه تیروله. همدارس حضرت عثمان رضی الله عنه به هم د ورځې روژه وه، د شپې په اول حصہ کې به لږ ویده سو، بیا به یې ټوله شپه لمونځ کوي. او حضرت فاطمه رضی الله عنها به چې د شپې په لمانځه کې ودرېده نو دومره اوږد لمونځ به یې کوي تر دې پورې چې 2 قدمونو مبارک به یې د ډېرو اوږدو او درېدو په وجه وپړسېدل. د 2 مسلمانانو د جګړې په وجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه د ليله القدر تعین علم پورته کړل شو. د بخاری شریف حدیث دی، حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بهر ته تشریف راوړی د دې لپاره چې موږ ته د ليله القدر د تعین په باره کې خبر راکړي. په دې وخت کې د 2 مسلمانانو په خپل مابین کې جګړه وسوه
نبی علیه السلام وفرمایل زه د دې دپاره راووتم چې تاسو ته د لیلة القدر په باره کې خبر درکړم، یعنی درته معینه کړم چې دا اوس کومه شپه ده، خو فلانی او فلانی کس جګړه وکړه، نو د دوی د خلاصون په وجه زما څخه د لیلة القدر تعین پورته کړل سو، او کېدای سي ستاسو دپاره همدا بهتره وي پس تاسو په 29مه او 28مه او 25مه شپه کې ولټوئ. پیغمبر علیه السلام ته په معینې طریقې سره دا ښودل سوې وه چې لیلة القدر په کومه شپه راځي، خو د دوو مسلمانانو د جګړې په وجه د نبي علیه السلام د ذهن څخه د دې شپې د تعین علم پورته کړل شو. نو د دې څه دا معلومیږي چې په جګړو سره برکتونه او رحمتونه ختمیږي، او بل دا چې د لیلة القدر په نه متعین کېدلو کې د مسلمانانو خیر هم دی، او دا یقیني خبره ده چې په همدې کې د مسلمانانو مصلحت او خیر دی، ځکه که د لیلة القدر شپه متعینه سوې وای نو بیا به مسلمانانو صرف همغه شپه باندې عبادت به یې کولی، نو په نورو شپو کې به عبادت نه کوئ. نو مصلحتاً دا متعینه نه سوه د دې دپاره چې مسلمانان په آخري عشره کې د تاک په ټولو شپو کې عبادت وکړي، او په همدې کې د مسلمانانو خیر هم دی. همدا خبره د بخاري شریف په یو بل حدیث کې هم ذکر ده. نبی علیه السلام فرمایي وقد اریت هذه الليله ثم انسیتها، او ما ته دا شپه په متعین طریقې سره ښودل سوې وه، بیا زما څخه دا هیره کړل شوه. یعنی حضرت جبریل علیه السلام ما ته ښودلې وه چې په فلاني شپه باندې لیلة القدر وي، خو زما څخه هیره سوه چې هغه د کومې شپې تعین کړی و. نو چې یو شی څومره ډیر قیمتي وي نو هغه په ډیر تکلیف سره او په ډیر مشقت سره حاصلیږي، نو لیلة القدر خو ډیره د برکتونو او رحمتونو شپه ده. د دې د پیدا کولو دپاره به هم محنت او مشقت برداشت کول پکار دي، او اهم شی همیشه پټ وي. د الله تعالی عادت داسې را روان دی چې کوم شی ډیر اهم وي، ډیر مهم او ضروري وي، ډیر عظیم وي، هغه الله تعالی پټ ساتلی، لکه اسم اعظم الله تعالی پټ ساتلی. همدغه شان د جمعې په ورځ یو خاص وخت د دعا قبلېدو دی، هغه هم الله تعالی پټ ساتلی دی. لیلة القدر خو هم اهم شپه ده. ګوري د غالب ګمان موافق لیلة القدر اکثره پر 28مه شپه د رمضان راځي. د صحیح قول موافق لیلة القدر اکثره په 28مه شپه د روژې باندې راځي، او د غالب ګمان موافق په دې باندې فتوا هم ده. د مسلم شریف او مشکات شریف حدیث دی. مشهور تابعی زر بن حبیش رحمه الله فرمایي چې ما د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه، ورته مې ویل بېشکه ستا د ني ورور ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي من یقم الحول یصب لیلة القدر، څوک چې ټول کال په هره شپه عبادت کوي نو هغه ته به لیلة القدر نصیب سي. نو آیا ستاسو د دې په باره کې څه رایه ده؟ حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه فرمایي الله تعالی دې په ابن مسعود رضی الله عنه باندې رحم وکړي. د هغه د دې خبرې څخه مقصد دا و چې خلک بیا صرف یوې شپې په عبادت کولو سره باور او قناعت ونه کړي، حالانکه ابن مسعود رضی الله عنه ته په یقیني طریقې سره دا معلومه وه چې لیلة القدر په رمضان کې راځي، بیا په رمضان کې په آخري عشره کې په 28مه شپه باندې راځي. نو بیا ابی بن کعب رضی الله عنه داسې پوخ قسم وکړ چې د هغه سره ان شاء الله هم ونه ویل، او وی فرمایل انها لیلة 27 چې لیلة القدر دا شب قدر په 28مه شپه د رمضان راځي. حضرت زر بن حبیش فرمایي چې ما حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه ته وویل ای ابو منظور چې دا د نیت دی، تاسو دا خبره په څه بنا کوئ چې لیلة القدر په 28مه شپه د رمضان راځي؟ هغه راته وویل زه دا خبره د هغه علامو څخه او د هغه علامو په بنیاد کوم نشه چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیلة القدر ښودلې ده. هغه دا ده چې کله چې د لیلة القدر په سهار لمر راخیږي
نو تر یو څه وخت پورې د هغه رڼاوي او شعاګانې به نه وي بلکې پاک او صاف لکه څوارلسمه سپوږمۍ داسې به ځلانده وي. ګوري د سورة القدر څخه د شب قدر تاریخ معلومول د ابو داود شریف حدیث دی. حضرت معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیث د لیلة القدر متعلق را نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي لیلة القدر لیلة 27 چې دا شب قدر پر 28مه شپه د رمضان مبارک راځي. امام رازی رحمه الله په تفسیر کبیر کې د ابن عباس رضی الله عنهما قول را نقل کړي. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې لیلة القدر په لفظ کې 9 حروف دي. لام یې لام تا، الف لام میم قاف دال را، او دا الفاظ په سورة القدر کې 3 پیری ذکر شوي. نو نه ته چې په 3 کې ضرب ورکړل سي نو د دې څخه 28 جوړیږي. نو لیلة القدر په 28مه شپه راځي. لہذا د لیلة القدر تاریخ ته پټه اشاره سوده. همدارنګه د بعض صحابه کرامو څخه هم نقل شوی چې لیلة القدر پر 28مه شپه د رمضان راځي. د نور اقوال څخه هم دا خبره معلومیږي. د لیلة القدر د تعین باره کې صحیح قول دی. ګوري مفتی شفیع رحمه الله په معارف القرآن کې ذکر کړي دومره خبره خو د قرآن کریم څخه ثابته ده چې لیلة القدر په رمضان کې راځي. خو د دې د تعین په باره کې د علماو 40 قولونه دي. صحیح قول هغه دی کوم چې په تفسیر المظهری کې ذکر دی. هغه وایي صحیح دا ده چې لیلة القدر په هر رمضان کې په آخري عشره کې یو شپه ده چې دا متعینه نه ده بلکې هر کال بدلیږي را بدلیږي. په دې قول سره په ټولو احادیثو کې تطبیق هم پیدا کیږي. اوس راځو د لیلة القدر علامات بچوي. په حدیث مبارکو کې د لیلة القدر ځینې علامات او نښې ذکر شوي دي او همداراز ځینې بزرګانو هم په تجربې سره د لیلة القدر یو څه علامات معلومه کړي هم دي. په مسند احمد کې دا حدیث ذکر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بشک د لیلة القدر علامه دا ده چې دا شپه به صفا روشانه پړقیدونکې وي او د انواراتو د زیاتوالي په وجه به دا شپه داسې معلومیږي ګویا چې په دې شپه کې سپوږمۍ صفا راختلې ده. په دې شپه کې به بالکل خاموشي وي، معتدله به وي، نه به په دې کې ډیره یخني وي او نه ګرمي. په دې شپه کې به تر سهاره پورې شیطانان په ستورو نسي ویشتلی. او بېشک د دې لیلة القدر علامه دا هم ده د دې شپې به سهار لمر د 14مې سپوږمۍ په شان داسې برابر راخیږي چې د دې شعاګانې به تر یو څه وخته پورې نه وي، یعنې لمر به بغیر د پلوشو څخه وي. په دې شپه کې به د شیطانانو د پاره جایز او ممکن نه وي چې د لمر سره یو ځای راوخیږي. دا سوه یوه لویه علامه. دویمه علامه بیا دا ده چې په دې شپه د سمندر اوبه خوږې وي. ځینو علماو په تجربې سره دا لیلة القدر یوه علامه دا هم ذکر کړې چې په دې شپه کې کوهیان او سمندر د دې سمندرو تروې اوبه خوږې وي. درېیمه علامه بیا چې درختي او هر شی سجده کوي. امام ابن جریر طبری رحمه الله د بزرګانو د یو جماعت څخه دا خبره را نقل کړې چې په دې شپه کې درختي او هر شی ځمکې ته راټیټېږي، راکښته کېږي او الله تعالی ته سجده کوي، بیا واپس خپل اصلي حالت ته ځي. او څلورمه علامه یې دا ده چې رڼا ښکاره کېدل. ځینې خلکو ته په دې شپه باندې یو خاص قسم رڼا ښکاري چې د هغه په وجه هر شی روښانه شي. نو دا سو د لیلة القدر هغه 4 او عظیم نښې. د لیلة القدر ثواب حاصلولو کې د علاماتو کتل ضروري نه دي. په دې کې هیڅ تعجب نشته چې انسان د الله تعالی پر رحمت سره د لیلة القدر دا علامات، یعنی چې د سمندر اوبه خوږې وي یا هر شی سجده کوي یا رڼا وي، چې دا وګوري. بلکې دا واقع سوي هم دی، لیکن دا خبره یا ساتي چې دا علامات هر چاته نه ښکاري، بلکې دا د کشف سره تعلق لري. بزرګانو لیدلي هم دي
بزرګان یې لیدلی سي. زه علامه بله دا ده چې چاته په دې شپه کې په عبادت او ذکر او مناجات کې خشوع او خضوع او عاجزي او اخلاص توفیق حاصل سي، نو د دې پوسې چې ماته د لیلة القدر د عظیم سعادت نصیب شو. یقیني طریقې سره د لیلة القدر پیدا کولو بیا طریقه بله دا ده، اول خو دې په ټول رمضان کې د شپې عبادت وکړي. نو که دا نسي کولی، د رمضان په آخري عشره کې دې هره شپه عبادت وکړي. که دا هم نسي کولی، نو د آخري عشرې په تاشکو کې دې عبادت وکړي. او که دا هم نسي کولی، نو د 28مې په شپې خو به عبادت خو دې ضروري وکړي. همدارنګه د ماخوستن او د سهار د لمانځه په جماعت سره کولو کې خصوصي اهتمام دی باید وکړي، ځکه په حدیث شریف کې راځي څوک چې د ماخوستن او سهار لمونځ په جمع سره وکړي، نو هغه ته د ټول شپې عبادت ثواب ملاویږي. او د رمضان المبارک هر شپه قیمتي ده. حقیقت دا دی چې یو کس د رمضان د شپو قدر وپیژني او عبادت پکې وکړي، نو د ده دپاره هر شپه د لیلة القدر ده. اوس که څوک ووایي چې موږ لیلة القدر وینو، نو کومه دعا به کوو؟ د لیلة القدر خاصه دعا د ترمذي شریف حدیث دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ، اے د الله رسوله، دا راته ووایه که چېرته ماته معلومه سي چې د لیلة القدر شپه کومه ده، یعنی ماته یقیني معلومه سي چې نن د لیلة القدر شپه ده، نو زه په دې شپه کې کومه دعا ووایم؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل ته دا وایه: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. د دې معنا دا ده یا الله ته ډېر معاف کوونکی ذات یې، معافي خوښوي، نو ما ته هم معافي وکړه او زما ګناهونه معاف کړه. علماو لیکلي چې دا داسې بهترینه دعا ده چې د دنیا او آخرت ټول خیر په دې کې جمع دی، ځکه که الله رب العزت د انسان سره د عفو او مغفرت معامله وکړي، نو دا د ټولو څخه لوی سعادت دی. او د الله تعالی څخه د عافیت سوال ډېر بهترین سوال دی. دغه وجه ده چې د بزرګانو معمول دا دی چې دوی دا دعا په هر شپه باندې وایي، بیا په رمضان المبارک او خاص کار په آخري شپو کې خو دا دعا په خصوصیت سره وایي. د لیلة القدر د سعادت څخه محروم کېدل گویا د هر خیر څخه محروم کېدل دي. نو د غونډ تقریر خلاصه دا راووته چې لیلة القدر ډېره د برکتونو او عظمتونو شپه ده. په دې شپه کې قرآن کریم نازل شوی، په دې شپه کې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت څخه ډېر بهتر دی. په دې شپه کې عبادت کولو سره د انسان مخکینی ټول ګناهونه معاف کیږي. لہذا مسلمان ته پکار ده چې د رمضان المبارک په آخري عشره کې بیا خاص کار په تاک شپو کې د خپل وس موافق ډېر عبادت وکړي، دعاګانې وغواړي، ذکر او اذکار وکړي، او دا لیلة القدر دا عظیم اجرونه او ثوابونه حاصل کړي. الله رب العزت موږ ټولو ته په دې شپه کې د عبادت کولو صحیح توفیق را نصیب کړي او زموږ د ټولو ګناهونه دې معاف کړي. آمین یا رب العالمین.